دوستانو ډیره دردونکې واقعه ده چې نور خلک یې بچ کول خپل خاندان یې ټول اوبو وړی دی. د بونیر او د سوات د سختو سیلابونو په زړه دردونکې سیلابونه چې د ډیرو خاندانونو یې یوړل، د ډیرو ارمانونو له خاورو سره خاورې کړل. راځئ د دغه ورور دغه کیسه وګورو، دغه کیسه واورو، څونه سخته کیسه ده او څونه زړه چاودونکې کیسه ده. راځئ دا واورو. ټول په یو هسپتال کې وو، ما ته پته نه لګېده، خلکو راپټول چا سوي نه، دا خپل خلک په راته تهدید. ما ویل چې دا ولې تهدید، زه داسې لاوارثه پروت څوک راړ. قسم دی که زه نور نشم کولی انټرویوز او نه پروګرامونه کول شم، نه مې طاقت شته. زموږ د کلي چې کوم انفراسټرکچر او کوم خوشحالي وه، د وړو چغې وې او کوم شور و، د خلکو هغه اوس نشته. په دې کې ټیم تېر نه و، 3-4 منټه و. ما چې داسې بره وکتلو لکه هغه څیز د بیانولو نه دی، داسې روغ غر را روان دی په کته، د ونې یې راغوستې دي او لکه څه د نه لیدو منظر. او ما ویل چې دا خوب دی که دا قیامت دی، دا اوس بره نه و، کوم طرفه راغله. دا د ټولو نه غټ ریسکیو ورو په هغې ورځ باندې ده د ریسکیو اپریشن دپاره ځان خوږ کړی دی، خلک یې بچ کړلی، خو د بده مرغه د خپل کور ټول افراد یې بایلل دي. قیامت خیز منظر دی، ګیر چاپېره ده وریځې د ځمکو له راغلي، باران ورېدو سخکاري نه، یو طرف ته مو بدي بل طرف ته مو بدي. ما را سر راښکاره شو، ما اوبه مو غورځولې، لږه برابر شوم، را ګټو هغه ګزارونه دا را باندې کم شو لږ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انتهایی په درد او تکلیف سره یو ځلې بیا په بشوڼۍ کلي کې ولاړم. دا زمانه غیر چاپېره چې شوقین یې که نه، د دوی کورونه، د دوی خاندانونه، د دوی په کور کې ډېر شي افراد تللی دي. نننی پروګرام ضروري ځکه ګڼم چې د ډېر وخت نه زه په دې تلاش کې وم چې څوک داسې ماته میلاو شي چې هغه د دې ټولې واقعات چشمدید ګواهي چې څه لیدل دي. دا راسره ادریس به یې ولاړ دی، تاسو یې ټول زخمی دی او د دې کپړو نه دننه په د ډېر شي زخمونه دي. دا د ټولو نه غټ ریسکیو ورو په هغې ورځ باندې ده د ریسکیو اپریشن دپاره ځان خوږ کړی دی، خلک یې بچ کړلی، خو د بده مرغه د خپل کور ټول افراد یې بایلل دي. خبرې ورسره کومه چې لږ یې واورئ. ادریس بھائی د ټول ناول خو ما ته دا ووایه که نه چې په دغې ورځ دا حادثه کله کېده، تا څه ولیدل او تا څه وکړل، بیا څومره خلک دې بچ کړه او څنګه دې بچ کول؟ ما خو په دغې سر باندې باران ورېد، نارمل باران ورېدو او باران بیا لږ سلو شو. ما وی زه د سکول دی بره زموږ د کلي شاته، ما زه دې ته ځم، حاضري به وکړم او لاړ به شو، هغې معلومات به وکړو. نو شیني مې لار ته زه ورسېدم، نو دا باران بیا ډېر زیات تیز شو، اوبه هم سیوا شوې ډېرې زیاتې. او زموږ سره زموږ هیډ صاحب ومو، نو هغه ما ته ویل چې تاسو لاړ شئ، اطلاع وکړئ په کته او زه به سکول ته لاړ شم، هغه به زه سنبال کړم. زه په دغې دوران کې په کته را روان وم، لارې مارې بند وې، چېرته یو ځای کې لار کړې، چېرته په بل ځای کې لار کړې، ځان مې را رساو. خلکو ته مې وویل چې یاره اوبه سیوا شوې، لکه دا کوم رور چې زما دغه شوی دی او پات شوی دی، هغه ته ما په لار 2 پیرې پکې ټلیفون وکړو چې تاسو لکه اوبه سیوا کېږي او احتیاط وکړئ. نو زه بیا رالم، خوړ چې دی کلي په منځ راغلی دی، نو دې خوا زه بیا نه شوم راتلی، لارې ټولې بند شوې وې ما ته. نو زه بیا خپل کور ته را ورسېدم، مخامخ چې را ورسېدم نو زما د روډه پورې ولاړو تره مې و، ما ورته را شپېلي وال، خو شپېلي هغه وانه اورېدو، زه یې ونه لیدم. ما زه دې ته ویم چې تاسو سیټ ته شئ، نو هغه زه ونه لیدم. بیا په دې کې ټیم تېر نه و، 3-4 منټه و. ما چې داسې بره وکتلو لکه هغه څیز د بیانولو نه دی، داسې روغ غر را روان دی په کته، د ونې یې راغوستې دي او لکه څه د نه لیدو منظر. او ما ویل چې دا خوب دی که دا قیامت دی، دا اوس بره نه و، کوم طرفه رالو. هغو چې ما ولیدو جواب، هغو هم دننه منډې کړې. زه واپس په لار باندې تلم، هماغه دغه مهیله راغی چپه، چې مهیله راغله نو زه ته یو کمر ته ختمه، هغې زه بیا ووالم، نو زه یې واغستم. د هغو راته بیا پته ونه لګېده، ما بیا ونه لیدو. هغو هم دغه لکه کور زموږ یو نیا و، هغه دغه وه که نه، وجود یې ډېر غټ و، نو ګرځېدی به نه شوه. نو زما والي صاحب چې هغه هم د کینسر مریض و، پروت و کور. دا ټول دا ترونه زما ترور مې راغلی و دوکاډې نه، دی ورسره ناست و. هغه وایي چې دا نه ځي جو، لکه چې څو مونږ دا نه یو وخت کې نو مونږ نه ځو.
خو پای دغه کې موقع لکه دومره ټیم پکې نه و په اوبو کې چې دی تېوتې وې. زه خو بیا اوبه واغېستم په کته باندې وویړم. دا خپل خلک دې ټول ولیدل چې دا اوبه ووړل؟ نه، زه چې اوبه واغېستم ما وی چې دا لکه صرف پیسه اخیستې یم، دی کېدای شي وتې چېرته یا به دی ځان بچ کړی که نه، زما نه اوبه چاپېر شوې. نو زه خو روان وم په دې اوبو کې، دا خوړ زموږ لږ تنګ دی او ګټې ډېرې زیاتې وې او زه داسې چل یې راسره کو لکه فوټبال چې په لتو سړی وایي داسې. دا خو را هډوکي زما بچ دی لکه الله خصوصي رحم دی. نور زه ډېر زیات یې خراب کړی وم او په لاره مې دغسې خدای پاکه څوک پی بیا دوکه ډېر یې خوړ ته ووتو. هغه خوړونه چې یو ځای شو نو بیا هغه سپیس چې یې واشي او اوبه لږې پلیټ شوې نو زما را سر راښکاره شو. ما اوبه مو غورځولې او لږه برابر شوم، را ګټو هغه ګزارونه دا را باندې هم کم شو لږ او بیا داسې لرګي او دا ونې روانې دي. ما پکې یو لرګی را ونیو، لاس مې پې واچوه او داسې نری بکاڼې ونه وه او هغې ته مې ځان را رغو کړو. پیپان رانه چاپېر شوي وو، پیپان مې د ځان نه لرې کړو او هغې بکاڼه خدای پاکه دغه وګرځوله. زه ورته بره وختمه، ګیر چاپېره ده، یو طرف ته هم سمندر روان دی، بل طرف ته هم تاسو به لیدلي چې کومه هغه روان دی، قیامت خیز منظر دی، ګیر چاپېره ده، وریځې ځمکو له راغلي، باران ورېدو ښکاري نه، یو طرف ته هم اوبه دي بل طرف ته هم اوبه دي، دا هر څه بهیږي. ما ویل چې دا قیامت دی، دا زه خوب وینم، یقین مې نه کېد. په خپل رانوم وینې بایدې کلمې دا مې ویلې او الله ته مې سوالونه کوله. د کور را سره هم غم چې خدای پاکه لکه هغه بسئ دغه سوالونه دغه مې کول خدای پاک ته. بیا دې پټو طرف ته چې اوبه لږې کمې شوې نو ورو ورو اوبه کمې شوې. ګیر چاپېره زما نه دا ونې وړې دي اوبو. دا ونه چې وه دا ډېره وړه ونه ده، دې له هم ګټې را پرېښلې خو خدای پاک را ټینګه کړې وه، رزق په یې زما لیکلی. په هر حال اوبه هغې طرف ته کمې شوې، پټو طرف ته دې ته خو ډېرې وې. نو زه بیا ما کې خو د اشارې توان هم نه و او نه د اواز توان و. خو هلکانو زه ولیدم هغه را پسې راغلو، له کپړې را نوم وړې وې کپړې. او زه لکه یو خبره دا ده د خلکو ډېر زیات شکریا ادا کوم، څومره خلک چې دی چې کوم خدمت او کوم منډه ترړه کوم خلکو والې ده، لکه کوم خلکو چې په دې کلي کې چې کوم خلک بچ شوی دی که نه، زه یم دا په زرونو خلک مړو دا دې خلکو بچ کړي دي. زه بیا هغه کټې د کور نه راوړه او خلکو لکه لارې هم نه وې خو په هغې وټو په دغه باندې او کمبل او بسترې او د شګو څښا پسخا په اوږو هغې هسپتال ته ورسولم. د هغې نه دی پردو خلکو نو دا منډه ترړه چې کوم خلکو والې ده دا دغه چې تېر شوی ډېر قیامت خیز منظر و. تاسو خبر کله شوی چې څه ټایم خبر شوی چې کور کې سم نه دی پاتې، هر څو کې وړی دي؟ زه خو هسپتال کې مړم ډېرې بي ایچ او ته لاړم، پیر بابا دې ته یې وړم، بیا جوهیلې ته په جوهیله کې وم، جوهیلې نه بیا زه ډګر ته یې وړم. دا 3-4 ورځې دلته اډمیټ وم، ما ته پته نه وه. دی د کور نوم رانلو، یو سړی رانغی، ما زه شکي شوی وم چې خدای پاکه لکه څه دغه دی لکه ولې دی نه راځي. خو دوی وی لارې بندې وې، ما عزت بل دی دلته را خلک مړلې نو دواګانې ټولې دلته زمونږ په دیره کې کېږي نو مونږ په خدمت کې مصروفه یو. لکه خلکو راته وې ستاسو طرف بچ دی او خلک دې وتې و. زه مطمئن وم خو شک را سره و. 3-4 ورځې دغه شان په شک کې تېرې شوې. داسې زما نه ترونه رشته دار دا په بار ملکي دی راغلي دي خو په ما غلي را تېر شوي دي لکه راښکاره شوي نه دي که نه چې دی به شکي کېږي. بیا زه پروت وم هغه په دې کې اوس پرون بله ورځ چې زه راتلم نو بیا راپسې دی راغلو، زه بیا شکي شوم ورو دلته راته پته ولګېده. بیا خو پای ټیم کې لکه اوس ما ته پته ولګېده چې زه څه ټیم کې پروت وم جوهیله کې. نو لکه زمونږ د کور دا شهیدان او دا ټول شو دا زما سره بل واټ کې پراته وو، ما ته پته نه لګېده چې ستا خو هلکه پلار هم دلته مړ پروت دی، ورور دې مړ پروت دی. خدای پاک بس ټول په یو هسپتال کې خو ما ته پته نه لګېده، خلکو رانه پټول.
چا سوي نه تا خپل خلک پر اړه تهدید مې چې دا ولې تهدید زه داسې لاوارثه پروت او څوک هغه دا قیامت راغلی او دلته د خلکو روغې کډې وړي دي او زمونږ د کلي اوس نن سهار ما ویزټ وکړو په سر مې بوج دی ډېر زیات خراب شوی نو زه اوس ملاس وم زمونږ د کلي چې کوم انفراسټرکچر و کوم خوشحالي وه د وړو چغې وې او کوم شور و د خلکو هغه اوس نشته دا به اوس سالو کېږي لکه د بل تن در به راځي نو دا به تشی دا داسې وړوکی غوړ و ګیر چاپېره ډېر ښکلی ماحول و خلک و پکې په انسانانو آباد و هغه ګیر چاپېره هېڅ هم اوس نشته ډېر لوی قیامت دی لکه زه یم دغه قیامت دی نور خو قیامت نه هغه شان شبیر صاحب دا زما ماما هغه زوی دی که نه چې د دوه ترونه یو پلار یو مور یوه نیا زمونږ دوه رونه د ده نه کشران یو بي ایس یو د فرست ایئر سټوډنټ سیکنډ ایئر اته کسان زمانه ما وهلې چې تلي تاسو به واورئ زه خو یې نشم اورېدی قسم دی که زه نور نشم کولی انټرویوز او نه پروګرامونه کول شم نه مې طاقت شته دا بار بار د خلکو ته مایک دی له نه نیسم حاجي چې زه دوی وجړوم قسم مې د په رب کائنات اوهي که د دې خلکو د دې غمونو او د نقصاناتو ازاله وشي خو زه درخواست کوم دا جولی درته غواړم که څوک په حکومتي سطح باندې څه کول غواړي که نه دوی له راورسئ لازمي له راورسئ د دې خبرو خو زه لیونی کړم کلي ته چې لاړم په دې کلي کې به شور و ماشومان به لوبې به وې چمونه به ډاګونه به اوس هېڅ هم نشته څنګه کېږي وکړئ